تازه خبر افغان ځواکونو په زابل کې طالبان را ایسار کړي دي. په زابل کې سرچینو سرخط ورځپاڼې ته ویلي دي چې افغان ځواکونو د دغه ولایت مرکز ته نږدې پریمانه طالب اروپا کې را ایسار کړي او له سهار راهیسې یې محاصره کړي دي چې خال څو تنه پکې وژل شوي هم دي. دغه طالبان کلات کار ته نږدې په کلاچو سیمو کې راټول شوي ول چې سرتیري ورباندې خبر شوي او پسې وروتلي دي. په سیمه کې سرچینو سرخط ورځپاڼې ته ویلي دي چې طالبان یې داسې محاصره کړي چې د وتو هیڅ لاره نه لري، یا به ټول وژل کیږي او یا به ژوندي نیول کیږي. دغې محاصرې ته له ځوانانو سره د ولایت والي او د لیوا قومندان هم تللی دی. د سرچینو په خبره تر اوسه 15 پکې وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي او پاتې نور د وتلو لار نه لري. په دې سربیره تر اوسه له محاصره طالبانو څخه یو لوکسل موټر، 10 موټر سایکلونه، یو هاوان، یو 82 ملي متره توپ او ځینې نور مهمات هم نیول شوي دي. پرون هم د همدې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې هوایي ځواک د طالبانو یوه لویه غونډه بمبار کړې وه چې پکې د طالبانو د اوبو لګولو د وزیر په ګډون تر 10 ډېر طالبانو وژل شول او همدومره زیات نور هم ټپیان شول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.